السلام علیکم ټولو پښتنو ته وروره زه پښتنو ته دا پیغام کوم ډیر د میډیا د سټاران ماران وای چې دا ریاض ته راشي نو په ریاض کې چې دا راغلی دی نو د سعودي عرب بدلې کړي وروره زه چې له اول ریاض ته رالم که نه نو زه میلمه وم نوی وم د 15 دینه پورې زه سید مساخیل سوم د غزې حالات مې چې زده کړه بیا په ما بس یو انور نومې کس راغی چې اور پې ملک انور و د هغه څه لاړم بیا مې د خپلو یارانو دوستانو دپاره غدیره غونډه را جوړه کړه راسازه مې کړه بیا په دې میډیا زموږ داسې مسلې راغلې چې د هغه په خپله تربوروالۍ کې د جمعیت والا کسانو په هغه ټیم کې زموږ د جمعیت څه مشکله جوړه شوه او ما ورته وي چې زه ستا په خپله ورورولۍ کې مشکلات نه غواړم صحیح ده دا غځې نظر عالم د دې امتیاز بایسه د نن نه درې نیم کاله څلور کاله وشو زموږ د دوا سلام و چې زموږ اوس زبیر ماما موجود و ښه منګه رالو وروره دلته اوس په موجوده ټیم کې چې دا کم مشکلات راله ماله په هره سخته کې الله ورونه راولي خو په دې کې خبره پاتې شو د حسین زاده لالا حسین زاده لالا د ورورۍ لاس را کړه ورور مې دی ورور مې و ماته خونی کړلي دوه عمرولی بوتلم خلارې راته راخوا هغه بوتلم د کاروبار خبرې راسه کړې وې هلته مې ماشاءالله غدیره دنه و بارخه رنګ را جوړه کړ مې وه ښه هر څه مې کړو چې کومه وخت د هغه په تبه تېر شوی هغه د هر څه ذمهوار و چې په کوم وخت کې زما او د هغه لینډ د کاروبار خبرې ځان نه شوې د شیطانانو په وجه چې دغه شیطانان د سپینې جامې دا منافق پر راتلو حسین زاده لالا هم اوس دا منافق وپېژنده او شیطان یې به یې کولې چې دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده نو زه بیا په هغې کې ما چې سوچ وکړو چې زما ور د ورور دا وروري ورانه پاتې نه شي ورانه نه شي په ځای پاتې شي د 3 میاشتو د 4 میاشتو ډک ایجار زما هلته پاتې شو زه رالم زما ورور ادیره غونډه ما رنګ کړ وه ما سیټ کړ وه خو داسې چې زه په لاوله کې رالم هغه ایجار ورکړی و زه په ډک ایجار کې تلم داسې ده که نه حق ته به حق وي په ورور باندې موږ د دې خبرو احسانونه نه کوو نن مې مغه ورور دی هغه کومه چې خلکو موږ جنګولو حد دا چې د هوټل افتتاح له وله بیا رانه خیال نه دی د هوټل افتتاح له وله موږ لاړو ولي چې موږ په لالچ باندې رورۍ نه کوو رورۍ موږ د ډز د مورچې پورې کوو خو بغیر لالچی کوو زه بیا دلته رالم ماشاءالله وروریم په ځای پاتې شو حسین زاده لالا خوشحاله دی حبیب زاده لالا زما ټول خورویونه ورورونه د هغې طرف زه خوشحاله یم ښه چې زه دلته رالم موجوده ټیم کې زه دلته یم ما ته دې ځای د سعودي د مالک د طرف نه دا پیغام راغی چې دلته په تا پسې خلک ډېر راځي او تا ته خلک راجمع کېږي او دا خلک وایي چې دلته څه وجه ده نو زه ماشاءالله د هغې نه پس تلم بیا د عمران بی سه دا زما سیټ دی دا زما کټ دی په خمیس مسجد کې مې یو کور ساتلی دی په ریاض کې مې یو کور دی د کاروبار دپاره د کاروبار په خبرو پسې بهر ته وتی یم خو چې کتل مې دي چې کاروبار توله نه ده خوړل یا مثال په طور دا کاروبار سبا له داسې چې خفګان دي جوړېږي واپس راغلی یم او دی خپل کټ ته ختلی یم داسې ده که نه امتیاز به بیا مې ماشاءالله د ځان سره دا ورور راوستی دی دغه مې تره زوی دی یو د تره زوی مې بل وتلی دی دا د امتیاز به وراره دی بل ډېر خلک دا وایي چې دا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نفرتونه جوړوي دا د افغانستان او د پاکستان ماشاءالله وګورئ زه نفرتې مفرتې نه غواړم خو چې کم خلک راځي په ما پسې ګډې وډې وایي ما بېعزته کوي نو چې په هر ملکي ما بد سړي له جواب ورکړی دی موجوده ټیم کې زه د عمران بی سه عمران بی د عمران بی خاندان په ما پسې ډېر غټ لاسونه والی کېده ډېر د پیسو په لاس باندې و په غټه سطح باندې لاسونه والی کېده خو ماشاءالله د عمران بی قوم او عمران بی د هغو ورونو او زما ورونه دي د هغو تربورولۍ خصوصا چې کومه د هغو قوم دی ماشاءالله زه ورته فخر پې کومه او زه ورته سلام کوم هغه را باندې ننګ کړی هغه د دې ځای نه بولم او مخې ته وایي د دنیا سوجونه موجونه به وایي ته نه کې الله بار څه کوي بس ستا عزت زمونږ عزت چې کینې پاسې چېرته ځې راځې بغیر تپوسه تګ راتګ به دې نه دا راته د هغه د خاندان مشرانو هغه ویلي او بقایا